أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دين الوان دي آیاتون مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د مشرکین او د کفارو د جاہلانہ او د غلط او باطل رسومات ذکر اکو چې دی مشرکین او کفارو پزان باندې پخپل باندې حلال سيزونا حرام ګرځولیو او داغه نسبت به بیا الله تکولو چې دا د الله حکم دی. اس پدی آیاتن کی اللہ خپل اس حبیب ته فرمای چې تدوی تخکارا د حرام مبارک ذکر وکا چې کم کم سيزونه پدوی باندې الله حرام کړی دي داغي وت وضاحت وکا. دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول دار چې دا آیاتنا په محکماتو کې دي او آسمانی ہدایت بنیادی اصول پدی کی بیانی کی اور تمام دا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پشیرت کی عمدہ احکامات بیانو اور غیب خپل امت پدی احکامات باندې دا عمل کول حکم کول گویا دا آیات محکمات تی پدی کی چې کم سيزونه حرام دي دا پسابقہ امتون باندې هم حرامو اغه دلتا نه سيزونه دي چې دا غي د حرمت بیان کیږي نو الله فرمای خپل حبیب ته چې قلت او آیا اے حبیبا تعالوا راشه تعالوا دا تعالی دا د باب تفاعل ندی او دا الفاظ تدی وضع پاغه موقوف کی استعمالیږي چې وسړی په یو چت ځای باندې ناشوي او لاندې کست اواز کوي چې بر راشه او په بر راتو کې دا غتی کندي فیدوي خو لیکن د دې استعمال اوس عام دي چې سړی بری او کلاندي چاته आवाज کوي چې تعالوا راشا مطلب ته دراتلو دي نو الله خپل حبیب ته فرمایي چې تدې خپل امت ته او د خلکو ته وایي چې راشه اتل ما حرم ربکم علیکم چې بیان کوم پتا سو باندې هغه چې حرام کړی دي رب تاسو پتا سو باندې وہ چې کم سيزونه حرام دي او د کم الله بیان کوي نو د هغه استاد تفسیری بیان درته کوم نو لومبني پاغي کې دا فرمایي چې الله تشرکو به شیئا کم سيزونه چې تاسو رب پتا سو حرام کړی دي نو پای کې لومبني سجدا دي اولنی سجدا چې هغه د چې تاسو به شریک نه ګرځوي الله سره هیڅ سیز هم گویا شرک خفی او شرک جلی کم شرک احکار دے دا غین رمضان بچ ساتے او جی کم شرک پٹتے اغین رمضان بچ ساتے دلتا دا شیعان مراد ہر اغسی چی دا اللہ سے رب ذات او صفات و عباداتو کی شرک گردولی شوی دے او مشرکین یا یہودیان یا عیسائیان دا اللہ لے شرک گردول
نو مشرکین به د بوتان چې کوم دی الله له شریک ګرځول او بل خوا چې کوم دی مشرکین چې کوم دی وجعلوا الله چې تاسو دی چې کوم دی وجعلوا لله شرکاء من الجن دی به پیریان چې کوم دی د الله له شریک ګرځول او بیا پکې يهوديان چې کوم دي عزير عليه السلام د الله زوی ګرځولو دا شان عیسایانو چې کوم دي عیسی علیہ السلام د الله زوی ګرځولو هغه ته د خدای حیثیت ورکړو او بیا مشرکین کې بعض مشرکین دا چې غیبا ویل چې دا فرشتي دا د الله لوریان دي نو د ځان نه چې کوم دي الله له شریکان ګرځول نو الله چې دا سودا الله له شریک مگر دوی دا حرام دي او دویم بیا حکم کوي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان وکي لومبني احسان خود الله په خپل بندګانو باندې دي چې الله دا تمام انسانان پیدا کړی دي او بیا چې کوم دي د دې د ضرورت د پاره د بقا د ژوند د پاره دنیا کې چې کوم دي تمام کائنات ولا مسخر ګرځول دي او هر کائنات هر شي د دې په خدمت کې لګیا دي لومبني احسان د الله دی او ذکر لومبني ذکر د الله کیږي چې تاسو الله له شریک مګرځوي او د الله عبادت کوي ورپسې دویم حکم کیږي د مور او پلار دا مور او پلار هم چې کوم دي بچو باندې ډېر احسان دي دا بچي معصوم بچي چې کله وشي نو دا مور او پلار د دې بچي کم پرورش کوي یا په کم مهنت او مشقت سره د لپاره هر قسمه تکلیفونه برداشت کوي نو ځکه الله وی تاسو مور او پلار سره احسان کوي بل دې کې الله وی انشکر لی ولوالدیک زما شکر ادا کی او د مور او پلار شکر ادا کی ګویا مور او پلار دا د الله د عبادت د پس بنده باندې دویم حکم لازم دی چې دی به د مور او پلار خبره منی د مور او پلار به خدمت کوي د مور او پلار اطاعت وکي البته چې کوم غیر شرعي خبره ورته کوي هغه به نه مني او باقی چې کم دی که د مور او پلار دی بچی باندې سو ظلم او زیاتیم کوي بیا هم چې کم دی بچی د مور او پلار خدمت کوي د مور او پلار نه به انتقام نه اخلي ولا تقتلوا اولادکم من املاق دریم چې کم شیز حرام دی هغه دا دی چې تاسو مو اولاد خپل د یری د غریبینا چرا تاسو په دې وجه باندې د اولاد قتل کوي چې دی به سبا لوی شي خوراک پکې دله به خوراک د کم دی ناراضي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې ما د الله د پیغمبر نه تاسو کو چې د ټول نه غټه ګناه صدا ما ته فرمایي ټول نه غټه ګناه دا چې الله له شریک مگر دا په اس حال کې ځکه دې الله تاسو پیدا کړی بیا ما تاسو کو چې دې نه پس کم دی بل غټه ګناه صدا ویراته فرمایل چې د دې نه پس بل غټه ګناه دا چې تاسو چې کم دی دا اولاد د دې یری نه مقتل کوي چې سبب چې کم دی ما سره په خوراک کې شریک وي نو د اولاد دا قتلم د ټول نه غټل وي او ګناه ده او دریم تاسو کو چې بل ګناه کوم ده غټه ګناه وی چې د ټول نه غټه ګناه بل دا چې د گاونډي د خدي سره زنا کول دا ټول کبائر دي دا ګناه کبیره ده نو الله تاسو اولاد د یری د غریبه مقتل کوي او بیا الله نحنو نرزقکم و ایاهم مونږ تاسو تم روزي درکو او غیلم ورکو بلکې دا الله پیغمبر یو حدیث کې پوښي الله و چې مونږ تاسو ته کمداري درکو نو دا تاسو د کمزور په وجه باندې چې دا بچی تاسو کمزوري وي او دغه ټیم کې اغوی د غټي نیوي نو الله وی مونږ د دې کمزور بچو او یا کور کې چې کمزور مور او پلار بوډاګان وي دا غي د وجه الله تاسو له هم رزق درکو او اغي له هم ورکو نو د یری د رزق نه چې کم دي تاسو اولاد مقتل کوي چې رزق کې به کمی راشي رازق الله دی الله به کم دي تاسو لا غیبی چې کم دي د رزق درغوازي کولو کی سلورم نمبر حرمت فرمای چې ولا تقربوا الفواحش من ذکرږي به حیا خبر ہوتا فواحش چې کم دي حد درجه قبیح کار تفواحش او بهایی ویلیش چغه سری وته چې کم دي بد وای او کداغي هغه بدوال ښکاروي نو الله تاسو نږدې کیږي ما دي بهایی خبر ہوتا کول خلالوی خبره ده نږدې کیږي ورته هم علما فرمایي د توضیح خبره ته اشاره ده
چې کم بے حیايي ته کولو کې چې کم دي کم سيزونه داعي وي چې پاله کې داغه ته سوچ او فکر کول یا چې کم دي غلط خبرې غاني وغیرہ اوریدل بربند تصویرونه قتل غلط لټریچر چې کم دي قتل دې تم چې کم دي ځان منځ دي کوي د چې دا داعي دي د حیا او د بے حیايي د کارونو لہذا تاسو منځ دي کېږي د بے حیايي خبرو ته او کارونو ته اما ما ظهر منها ما بطن هغه چې کم ښکار داغلي دي او کم پټ دي گویا چې د جسم په بیرونی اعضاء سره کم ګناهونه ښکار کیږي داغې نم ځان بچ ساته زنا پکې د ټول نه غټ لویا ګناه ده داغې نه ځان بچ ساته او دغه شان چې په بیرونی اعضاء د بدن سره کم ګناهونه انسانان پټ کیا داغې نم ځان بچ ساته پړه کې چې کم ګناهونه انسان پړه کې راځي حسد او کینه او بغض داغې نم ځان بچ ساته نو کوم ګناه چې د بے حیايي ظاهرم وي او کوم چې پټم وي د ټول نو چې کم دي ځان بچ ساته دا حرام دي او بیا پنځم نمبر فرمای ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق موجني اغه نفس چې داغه نفس وجل الله حرام کړی وي مگر سوای په حق سره اوس دا سوای حق نه مراد دی عبد الله ابن مسعود فرمایي دا الله پیغمبر فرمایل چې کله یو سړی د دې خبر اقرار کوي چې د الله نه ما سوا بل ذات د عبادت لایق نشتا او زه د الله پیغمبر ما دغه انسان وینه تو یو حرام شو سوای د درې امر نه درې کارونه چې پای کې یو کار وشي نو داغه بیا قتل کول اجازه شته نو هغه درې کارونه سدي هغه درې کار دادي چې یو خدا چې یو سړی عمدن قصدن یو بل سړی ملکی نو داغه په قصاص کې بیا داغه قتل کول جایز دي او دویم کم شادي شده کس زنا وکړه او هغه باندې گواہی ثابت شول د زنا نو هغه برجن ਸੰسار کول شي او هغه به قتل کیږي او دریم نمبر دا چې یو سړی خپل دین پریدي او مرتد شي هغه مرتد چې د مرتد قتل کول بیا جایز دي د دې درې خبرو علاوه د بل چا قتل کول جایز دي ذالکم وصواکم به لعلکم تعقلون ذالکم دا خبر دي چې وصیت کوي حکم کوي تاسو ته الله د دې چې دې نزان بچ ساته نو خایږي چې تاسو کو دې نزان بچ وساتو او تعقلون تاسو به حقیقت باندې پوه شئ او د عقل نه بکار واغستل شي ورپسې بیا فرمای ولا تقربوا مال اليتيم من ذکیږي مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر پاغه طریقې چې هغه خولي او بهتر وي وای د یتیم مال چې کم دی په داسې طریقه استعمالوا چې داغې نه هغه ته فایده ملاويږي تجارت کاروبار کې ولګوا چې پاغې نه چې کم دی هغه ته داغې نه فایده ملو شي یا داغې باقاعده حفاظت کوا د یتیم مال چې کم دی په دې وجه باندې زر مخرج کوا فضل خرچه کې چې سبب دی لوي شي مان بدا مال واخلي نه الله په خطر طریقې سره د یتیم دا مال خرج کول شي حتی یبلغ اشده تراغي چې دی اورسیږي د پوهه او د ځواني عمر ته چې کله دی بلوغت ته او پوهه به کراله بیا خپل مال حواله ک دلته علما فرمایي چې د یتیم مال ته نږدې کېدل چې کم دی حرام دی په بد نیت سره خوراک کول خو لوی جرم دی او بیا د خوراک باره کې د الله پیغمبر حدیث باره کې فرمایي چې د یتیم مال په ناحق باندې خورو څنګه چې قران کې لاوي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا کم خلک چې د یتیم مال ظلمانه او زیاتی سره خوري نو دې په خپل خېټه کې اور اچي نو حدیث مبارک د الله پیغمبر فرمایي چې پرد د قیامت باندې بعض خلک به کله قبرونه راپورته شي داغي د شوندونه د خورینه با د اور شعري خيږي نو صحابه کرام عرض کو چې دا به کم خلک وي نو د الله پیغمبر فرمایي تاسو آیت دا نه دي د قرآن مجید آیت چې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا څوک چې د یتیم مال په ظلم سره خوري نو دې په خپل خېټه کې اور اچي بل یو حدیث الله پیغمبر فرمای د شب معراج په اوقات شپه کې چې کوم نه
ما ته داسې یو قوم اخذلی شو چې د هغه قوم خلکو چې کوم دي دا شونډې د اوښانو په شان وي او یو کس چې کوم دي د هغه کسانو کې به د یو کس شونډې ونیوله او په هغې کې به د اور غټ راواغستل، د هغې نه به اور شولې ختلې، د هغه په خولې کې به یې واچولې او بیا به چې کوم دي هغه د اور غټ کاڼي چې کوم دي د هغه لاندې دوبر باندې به ووته او چغې سورې به یې وهلې. ما تپوس وکړو چې دا کم قوم دی؟ وي دا هغه خلک دي چې یتیم مال یې ظلمن خوړلی دی، د یتیم مال نه ځان بچ کول پکار دي. ورپسې بل څیز چې کوم حرام دی هغه دا دی چې الله وي اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، پوره ناپ تول کوئ په انصاف سره، په ناپ تول کې کمی کول چې کوم دی دا حرام دی. او یو حدیث کې راځي چې کم قوم کې د ناپ تول کمی راشي وي د هغې رزق کټ شي، په هغې معاشي تکلیف راځي، معاشي تنگدستی پہ راضی. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تکلیف چاله نه ورکوي یو نفس لا مگر داغه د وس مطابق. گویا په یو بنده باندې هغه احکامات لازمیږي چې هغه داغه د وس مطابق وي. بل فرمایي چې کله تاسو واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا، کله چې خبرې کوي یا فیصله کوي یا گواہی کوي نو په انصاف سره کوي. اگر که دغه خبرې کول یا گواہی کول یا فیصله کول اگر که ستا د خپلوانو باره کې ولې نه وي خو ته به د انصاف باره کې خبرم کې او د انصاف باره کې به گواهیم کې او په انصاف سره به فیصله هم کې. د الله پیغمبر فرمایي چې قاضیان چې کوم دي درې قسمه دي، یو قسم قاضي به جنت ته ځي او دوه قسمه قاضیان به چې کوم دي جهنم ته ځي. کم قاضي چې حق وپېژند او د حق باره کې فیصله وکړه دا قاضي به جنت ته ځي، او چې کوم یو قاضي حق پیژني او بیا نه حق فیصله کوي دی به جهنم ته ځي. او هغه قاضي چې حق نه پیژني او فیصلې کوي نو دی به دا په جهالت سره فیصلې کوي په ناپوهۍ سره نو دی به هم جهنم ته ځي. لهذا حق خبره ارده کول تر دې چې یو دی د الله د ظالم حکمران بادشاہ درمیان حق خبره دا لوی کارنامه ده. لهذا حق خبرونه به مخ نه اړوي. وبعهد الله اوفوا، او الله سره کړی شوی وعده پوره کوي. ومنه وعده خو بنده د الله ته دا کړی دا چې الله د ټول ارواحونه وعده غوښتي ده چې د تاسو رب نیما ټول وعده کوي چې تاسو نه ربي دغه وعده پاسداري ده چې د خپل رب عبادت وکړي شي. دغه وعده چې څوک نه پوره کوي دام چې کوم عاشق کنیا دغه شان نو چې کوم دنیوي معاملو کې کوم وعده د خلکو درمیان وي دا غي بارک دا حکم دی چې تاسو چې کوم دي په خپل وعدو کې پابندي کوي او پوره کوي. حدیث مبارک راځي چې پرد د قیامت چې کوم خلکو عهد شریک کړی وي دا غي د پروا جنډي اوچتي شي وي او پاغي په باقاعده لیکلي وي چې دا پلانکی د پلانکی زوی دا عاشقان دي او وادي خلاف ورزي به کوله نو ذلیل او رسوا به پرد د قیامت. ذالکم وصواکم به لعلکم تذکرون، دا چې کوم خبرې دا کوم حرمت چې کوم الله بیان کو تاسو ته کوم حکم تاسو ته وکړو نو دا د دې لپاره چې خایي تاسو پند او نصیحت قبول کې او د دې حرام کارونو ځان بچ کې او دا سزا نه ځان بچ کې او دې نصیحت واخلې. قل تعالوا اذا ما حبيب اوائد خپل متا تعالوا چراشه اتل ما حرم ربكم چې بیان کم تاسو ته هغه چې حرام کړی دی رب تاسو علیکم پتاسو باندې الله تشرکو به شیئا چې تاسو با الله له شریک نه ګرځوي اس چیز د اس بارکه. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره به احسان او نیکی کوي. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، او نه به وجنی اولاد خپل د یری د غریبینا. نحن نرزقکم، منګه روزي تاسو ته درکو، و ایاهم او دوی ته منګه هم روزي ورکو. ولا تقربوا الفواحش، او من نزدیکیږي د بی حیاي کارونو او خبرو ته ما ظهر منها چې هغه کم داغینه ظاهر دي ښکار دي وما بطنا، او چې کم داغینه پټ ګناهونه بی حیاي دي داغینه ځان بچ ساتي. ولا تقتلوا النفس التي، او موجنی اغا نفس التي حرم الله چې حرام کړی الله داغه قتل کول الا بالحق مگر په حق سره. ذالکم
دا خبر دی وسواکم به چې حکم کوي تاسو ته الله تعالی د دې لعلکم تعقلون خای تاسو د حقیقت باندې پوه شئ ولا تقربوا او منځ دی کېږي مال الیتیم مال د یتیم ته الا باللتی مگر پاغه طریقہ هي احسن چې هغه خیسته او بهتر وي حتی ترغی یبلغ اشده چې دا یتیم ورسیږي د خپل ځواني او پوهې عمر ته واوفوا الکیل والمیزان بالقسط پورا ناپ تول کوي په انصاف سره لا نکلف نفسا الا وسعها الله موږ تکلیف نه ورکوي یو نفس ته مگر داغه د طاقت مطابق واذا قلتم او هر کله چې خبرې کوي نو فاعدلوا په انصاف سره کوي ولو کان ذا قربا اگر که دغه خبرې یا گواہی کول تاسو د خپل خپلوان مبارکي ولې نوي وبعهد الله اوفو او الله سره کړی شی وعده پورا کوي ذالکم دا خبرې دي وسواکم به چې حکم کوي الله تاسو ته دې لعلکم تذکرون خایګ چې تاسو نصیحت قبول کې قل اے زما حبیب اوایا قل امت تعالوا چراشه اتل ما حرم ربکم چې اولم پتاسو باندې اغا چې حرام کړی دی رب تاسو علیکم پتاسو باندې الله تشرکو به شیئا چای ګلم باندې خبر دادا چې الله له شریک مگر دوی د هیڅ وبالوالدین احسانا او مور او پلار سره احسان او نیکیو کې ولا تقتلوا اولادکم او مو وجنه اولاد خپل من املاق د یری د غریبینا نحن نرزقکم منگا روزی تاسو کم درکو و ایاهم او دوی تم روزی ورکو ولا تقربوا الفواحش او منځ دې کېږي د بهای خبرو او کارونو ته ما ظهر منها چې کم داغې نه ښکاره دي و ما بطنا او چې کم داغې پټ خبري او یا کارونو د ګناه دي ولا تقتلوا النفس التي موجني اغا نفس التي حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی داغه وجل الا بالحق مگر په حق سره ذالکم دا خبر دي تاسو ته وسواکم به چې د حکم کوي تاسو الله تعالی لعلکم تعقلون خایګ چې تاسو چې کوم دي حقیقت باندې پوه شئ ولا تقربوا او منځ دي کېږي مال الیتیم مال د یتیم ته الا باللتی مگر پاغه طریقہ هي احسن چې هغه بهتر وي حتی یبلغ تر دې چې ورسیږي دغه یتیم اشده د ځواني او د پوهې عمر ته واوفوا الکیل والمیزان بالقسط پورا ناپ تول کوي په انصاف سره لا نکلف نفسا تکلیف نه ورکي یو نفس ته الا وسعها مگر داغه د طاقت مطابق واذا قلتم فاعدلوا هر کله چې تاسو خبرې گواہی فیصله کوي نو فاعدلوا په انصاف سره کوي ولو کان ذا قربا اگر کدا معاملات تاسو د خپل خپلوانو سره ولې نوي وبعهد الله اوفو او الله سره کړی شی وعده پوره کوي ذالکم دا خبرې دي وسواکم به چې حکم کوي تاسو الله د دې خبرو لعلکم تذکرون خایګ چې تاسو نصیحت قبول کړئ